د ډونالډ ټرمپ د لور عکسونو په مجازي نړۍ کې غوغا جوړه کړې. د ډونالډ ټرمپ لور ایونکا ټرمپ هغو عکسونو په غربي خوله رسنیو کې غوغا جوړه کړې چې مراکش ته په سفر تللې وه او د دغه افریقایي هیواد په ختیځ کې د سید قاسم کلي میرمنو د هغې لاسونه ښکل کړل. د خوله رسنیو ډیری کارکوونکو دغه کار ایونکا ټرمپ ته یو سپکاوی او توهین بللی، خو ځینو بیا تعجب او حیرانتیا څرګنده کړې چې د ټرمپ لور او داسې کار. دوی وایي چې هغې څنګه خپل لاسونه له میرمنو څخه نه دي لرې کړي او د مراکشي میرمنو د دې ښکلولو مخه یې څنګه نه ده نیولې. د متحده ایالاتو د ولسمشر 38 کلنه لور چې مراکش ته تللې وه هغې یوه بوږنوونکې ورځ په مخ کې درلوده. ایونکا ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د مراکش له لومړي وزیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ولیدل. هغه د ښځو د تشویق او د ښځو د کار د وړتیا د پراختیا لپاره دغه هیواد ته تللې وه. د خپل سفر په وروستۍ ورځې له هغو بزګرو میرمنو سره ولیدل چې د زیتونو په کښت بوختې وي. د ټرمپ لور ایونکا ټرمپ د مراکش په پلازمینه کې په یوې جوړې شوې غونډې په ترڅ کې د $2 میلیون په مرستې اعلان وکړ چې دغه مرسته به د ښځو لپاره د کاري فضا په جوړولو کې مصرفیږي.